حضرت العلامہ مولانا عبدالرزاق صاحب زما ډیر محترم قابل صد احترام مقرر شغل بیان مقرر بے بدل حضرت العلامہ مولانا اشرف علی جان صاحب و دیگر علماء کرام په اجازت معززو داسې یو انسان په یاد کې مونږ او تاسو راجمع یو د چا چې تمامه زندگی تاسو ته معلومه ده ترک دنیا یې پریښې وه او د اله العالمین ذکر او عبادت کې تیره کړې وه د تنګي دا پراخه علاقې او خاني د هر څه ته علت ورکړې وه او د خپل باباجي رحمت الله علیه هغه دربار خپل کړی و خداوند کریم دی د هغې په دې روضه او قبر باندې د انوارو بارانونه وکړي امین ووایي رب کائنات دی درجات بلند کړي او د هغې برکات دی خداوند کریم په دې بهترینو فرزندانو باندې کېښودلی کړي انشاءالله مولانا اشرف علی جان صاحب نمبر د هغې و خو مونږ سره احسان وکړه چونکې هغه دلته نږدې علاقې والا دی او دا خپل ټیم مختصر یې مونږ ته راکړه مونږ پسې به انشاءالله هغې ستاسو د عوامو دپاره تسلي بخش بیان کوي ټول به لکه څنګه چې په شوق او احترام سره ناست یې دغه شان به کښېنئ زه ستاسو د هغه په منځ کې ډېر وخت دپاره حایل کېږم نه مختصرې خبرې په ساده الفاظو کې کول غواړم معززو پاکستان داسې یو عجیب ملک او خلک دي چې څوک چې په کم منصب ودرېدلي دي نو ځان ته یې انا ویلی دی او د بل منصب والا ته غاړه کېښودونکي نه دي خو تاسو په دې خبره ذهن کولو کوئ چې د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم په دې دین کې د دین کارکوونکي درې جماعت دي درې ډلې دي چې هغې په دې دولو اسلامیو د مسلمانانو ملک په داخل کې د دین کار کوي او یو جماعت بل دی چې هغه د دغې مسلمانانو دیوار او د اغیارو د دشمنانو نه د بچاو دپاره په خدمت کې لګیا دي نو ټول جماعتونه د دین چې دې دین کې لګیا دي کار کوي څلور ډلې دي یوه ډله د مجاهدینو ده د هغوی کاروایي دا ده چې ستا د ملک او ستا د وطن دیوار ساتي پیره کوي که د حقاني مجاهدینو جهاد نه وي نو والله العظیم چې نن به په دامان کې نن به په تنګي کې په دې مسجد کې دا عظیمه اجتماع تاسو نه وه کتلي او نه به کافرانو تاسو ته مساجد او مدارس او د پیرانو خانقاهونه په دې حالاتو کې پرېښي وو خو دا د مجاهدینو حقاني وو د وینو د قربانۍ هغه خدمات دي چې هغوی په غرونو کې شپې تېروي او په داخل ملک کې مونږ لګیا وو د خداوند کریم هغه عبادت په آرامه طریقې سره کولی شو درې جماعت نور دي چې هغوی په داخل کې د مسلمانانو ملک کې دننه د دین کار کوي یو جماعت چې دی د قاریانو دی د حافظانو دی د مجودینو دی دا هغه خلک دي چې د رب ذوالجلال د کلام شریف د الفاظو خدمت یې کړی دی پخوا یې کړی دی اوس یې کوي د دوی وظیفه دا وي چې بل ته د قرآن کریم لفظ وښایي او د چا چې د قرآن کریم په تلاوت کې غلطي وي نو مجودین هغې دپاره لهجې ښایي په هغه الفاظو تا ته کلام ښایي چې څنګه لوستل پکار وي دویم جماعت هغه جماعت چې دی د علماو دی علماو د قرآن کریم د الفاظو ترجمه او د احادیثو ترجمه په دې کې خدمات کړي دي او دریم جماعت
د قران کریم دا هغه جماعت د صوفیه او د پیرانو مبارکانو دي صاحبان د خانقاهونو او دربارونو دا غوي وظیفه دا ده چې د قران کریم هغه مغز هغه نور او فیض چې د کلام شریف د نزول سره به ډیر رحمت او نور او فیض نازلې ده د اولیاء په صحبت کې د قران کریم الفاظ کتز دنه کې د قران کریم ترجمه کز دنه کې خو د کلام شریف او د قران کریم د نور او فیض نه بستا سینور کې ډکه شي همدغه وجه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خداوند کریم دنیا ته راولېګا قران کریم کې دا غډیر صفات دي او په معظم اللوی صفات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې سلور زائد درې صفات ذکر کیږي ابراهیم علیہ السلام مکه معظمه کې بیت الله شریف جوړ کړ او دا غي د خاتمه او د تتمیم نه بعد دعا کوي هغه دعا رب کائنات قران کریم سوره بقره ول سفاره کې موږ تاسو ته ذکر کړي دعا د ابراهیم علیہ السلام داوا ربنا وابعث فيهم رسولا یا الله په دې مکه معظمه اهل کې یو رسول لېږي علماء لیکي رسولن کې تنوین د تعظیم نه پاره دی یا الله داسې رسول ورکه ولېګا چې هغه د ډیر لوی مرتبه او د شان خاوند دی داسې رسول ورکه ولېګا اوس دا رسول ولېګا څه کارونه وکړي درې صفات راځي اول صفت داوی چې یتلو علیهم آیاتک یا الله داسې رسول ورکه ولېګا چې ستاسو قران کریم د آیتونو تلاوت خلقو ته کوي قاریان څه شي کوي تلاوت کوي د تلاوت تعلیم کوي کم مدارس چې د حفظ دي او د تجوید دي هغه د رسول الله مبارک په یو صفت کې لګیا دي چې یتلو علیهم آیاتک د قدر ور دي د احترام قابل دي چې مونږه قدر وکړو د قاریانو د مجویدینو زکه چې هغه هم د دین په یو کار کې لګیا دي چې د قران کریم الفاظ خلقو ته ښایي ويعلمهم الكتاب والحکمه یا الله داسې رسول ورکه ولېګه مکه معظمه کې چې د قران عظیم شان د تلاوت سره بل کار داوي چې يعلمهم الكتاب والحکمه هغه بیا خلقو ته قران کریم او حلال او حرام او سنت نبوي مسائل خایدا سي رسول ورکه ولېګا نو علماء سو وظیفه ده هغه ته د قران کریم تعلیم او ترجمه کوي او هغه ته حکمت او حلال او حرام خای نو کم مدارس چې د علماء دي دا غوی هم قدر پکار دی ځکه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په یو صفت کې لګیا او یا الله داسې رسول ورکه ولېګا چې داغه تلاوت کوي خلکو ته واغه حلال او حرام خلکو ته خای خدای سره سره دریم صفت داوی یزکیهم چې هغه د خلکو د باطن او د سینې صفائی کوي د نفس تزکیه ورته کوي او د قلب تصفیه ورته کوي داسې رسول لېګا چې داغه په صحبت کې د خلکو زړه صفا کیږي او داغه په صحبت کې د خلکو د نفس صفائی راځي داسې رسول ورکه ولېګا مشایخ د سلور سلسلو قادریه چشتیه سهروردیه او نقشبندیه د دې ټول غرض او غایه څه شه ده تصفیه القلب وتزکیه النفس صرف دومره فرق دی دا نفس خبیث دی رب کریم فرمایي ونفس وما سواها زما دي قسم وی په نفس او په هغه ذات چې دا نفس پیدا کړی دی برابر فالهمها فجورها وتقواها دې نفس ته بدکاری او نیکی نه الهام کړی دي قد افلح من زکاها فلاح بیا منتا کامیاب شو خلاصې به منتدا عذاب نه چا من زکاها چا چې دا نفس پاک کا نفس خبيث دی چې چا پاک کنو هغه خلاصې به من وقد خاب من دساها او چا چې دا نفس هلاک کو خیرنه پری خدا هغه تاوانی او په خسران کې نو دا نفس چې تا ته الہ درکړی دی
دا نفس یو ډیر قیمتي سرمایه ده. ګوري عوامو دې خبرو ته ډیر متوجه شي. دا نفس ډیره قیمتي سرمایه ده او دا یوازې دا نفس چې دی ګوري فرشتو سره نشته دی، انسان سره شته دی. د دې وجې نه چې چا نفس صفا که نو بیا افضل د انسانانو په افضل د فرشتو باندې بهتر دی. ولی فرشته نفس نه لري، انسان نفس لري. تاسو نه ګورئ چې آدم علیه السلام ابو البشر او دا لوی فرشتگان رب کریم ورته امر کوي چې اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته تعظیم سجده ولګوئ. د چا چې شان اوچت وي ته د چا به لاس مچې کوې چې تانې مقام اوچت وي. چې تانې مقام ښکته وي نو ته خو یې لاس نه مچې کوې. ادب چې څوک کوي د ځان نه د بره انسان والا ادب احترام کوي. تمام فرشتي آدم علیه السلام ته په سجده ماموریږي. دا واحد دلیل د دې خبرې مفسرین فرمایي چې فرشتگانو نه د انسانانو خواص بهتر دي. دا ولی چې دوی سره نفس دی او دوی د نفوسو تزکیه کړې ده. نو دا نفس په ابتدا کې وی اماره، بدی باندې امر کوي. ان النفس لاماره بالسوء، یقینا نفس په بدی باندې امر کوي الا من رحم، مگر هغه چې خدای تعالی په رحم کړی دی چې هغه د معصومینو انبیاء نفوس دي او یا د محفوظین اولیاء نفوس دي. نور نفسونه ډېر خطرناک دي. په دې به ته خواري کوې. ستا چې په سر درد راشي ډاکټر ته ځې، ستا تور زیړی وي د هغې سپېشلیست ته ځې، ستا کینسر وي د هغې سپېشلیست ته روانې، ستا نفس بیمار دی، خبیث دی، مردار دی، تزکیه یې نه ده شوې. د دې ډاکټران څوک دي؟ که ته وایې چې زه به د قاریانو مدرسه کې نفس صفا کم، نفس به دلته نورم مردار شي. که ته وایې زه به علماو سره د نفس صفایي کوم، دا نه. د نفس صفایي چې کم دی د پیرانو مبارکانو په دربارونو کې کېږي چې دوی خپله د نفس تزکیه کړي. دې حقایقو نه د علماو طالبان هم سترګې نه پټوي. کم خدمت چې د قرآن کریم د الفاظو قاریانو کړی دی دا پیرانو نه دی کړی، هغې کې کار کوي. کم د حلال او د حرامو ښودنه او فتوی چې علماو کړي دي دا پیرانو نه دی کړي. خو چې کم د نفوسو تزکیه او صفایي پیرانو مبارکانو کړي دا بیا نه علماو کړي دا او نه قاریانو کړي. معزز نفس اماره دی، خبیث دی. د دې درې خطرناک څیزونه ما تا ته را مخکې کوي. نفس، حب و شهوات. څه فیصدی خلک هغه د عیاشۍ په چرچو کې هلاک کی، شهواتو کې. خپله بیبي به وي بل پسې به ګرځېږي. که په یو بیبي ستا ګزاره نه وي شریعت تا ته 2 اجازت کوي، 2 نه 3 اجازت کوي، 3 نه 4 اجازت کوي. دا عیاشان او مالداران او بعضې ارباپان او مالدار خلک چې هغه د 4 بیبیانو ښه قدرت لري، ښې پیسې لري، ښې کولی شي، بیا عیاشۍ ته څه ضرورت دی چې دا بیا معایشي کوي؟ خو د نفس مردار دی. د نفس تزکیه نه ده شوې چې دی د هغې سره سره مردارو پسې ګرځېږي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه په یو دسترخوان خلک ناست دي، په یو پلیټ او په کاسه کې بدبوی او څښا غوښه پرته او په بله کې ډېره ښایسته سره کړې پرته مشویه ده او څه خلک دي دا سره کړي پرېږدي او مردار یې خوري. جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي دا کم قوم قمقل قوم دی چې دا سرې کړي پرېږدي او مردار یې خوري؟ وی دا ستا په امت کې زناکار دی، زناکار چې حلالې بیبیانې شته او د مردارو پسې ګرځېږي. معززو دا خطرناک مرض چې ګډ دی په دنیا کې د زنا او د فحاشۍ، دا د نفس د مردارۍ نه دی. که د نفس تزکیه شوی وی نو چرې به هم د نفس خواهش، اول خواهش دا دی چې په عایشۍ سړی اخته کوي. بعضې خلک بیا داسې دي چې هغه د دې نه ځان کنټرول کې شیخان وي. دویم مرض د نفس څه شی دی چې تا پې هلاکوي؟ حب جاه. حب جاه، باید زه ناظم شمه، کونسلر شمه، زه صوبایي وزیر شم، زه قومي وزیر شم، ما نه باچا جوړ شي. زه وایم هغه ارباب چې د هغه زر جري به ځمکه ده. که د نفس مردار نه وی نو د اوټونو په شپې کې نه ګورئ تاسې چې هغه ارباب څه شی کوي؟ یو غریب مسکین ته یې سیز نیولی جي دا زما نشان دی جي مونږ ته اوټ بیا راکوي. سوال کوي که نه کوي؟ کوڅه په کوڅه ګرځي که نه ګرځېږي؟
چې د یو سړي 1000 او 2000 جریبه ځمکه ده بیا د هغه څه ضرورت دی چې هغه دې نخرو ته ودرېږي خو دا نفس دی نفس ورته وایي تا خو ډېره مالداري هر څه شته خو سلوډ نشته دی د فوجیانو چې تا ته خو لږ سلوډ هم وشي که دویم مرض چې دی هغه حب جاه ده دریم مرض بعضې خلک دي چې هغه دا څیزونه هم نه خوښوي عیاشي هم نه خوښوي دریم مرض چې امت یې پکې تباه کړی دی د نفس نه را پیدا شوی دی هغه مرض د حب مال د مال مینه ده یاره دې مال کې خو ټول خلک اخته دي سهروزي ماښام راځي ته به وایې چې دا خدای هم دې دوکان ته پیدا کړی دی یا خدای تعالی هم دې پټي ته پیدا کړی دی یعنې د ده د پیدایش کم بل مقصود نشته معزز الدنیا ملعونه ده مرداره ده خبیثه ده څه پاکان نیکان تېر شوي وو د دنیا نه به یې څومره تېښته وه ویس قرني رحمت الله علیه هغه ته به چې څومره څه چا ورکړل ماښام به یې وویل مریدینو خادمینو ته وی دربار کې څه دي ټول راوړئ اعلان وکړي ویس قرني رحمت الله علیه شیونه تقسیموي چې څه به ورسره مکمل به یې تقسیم کړله وی چې د ماخوستن د روټۍ نه سیوا چې هغه را سره پاتې په دربار کې څه پرې نه دی ټول به یې تقسیم کړل او داسې د حلالې روزۍ پسې به لټېده هغه یو ورځ قسم خوري چې یا الله ستا په ذات مې دې قسم وي چې حرام مې نه دي خوړلي خو کله کله مشتبه به رانه خوړل شوي نن نه مې دا قسم او عهد دی چې زه به شکي شی هم نه خورم مبارک چې څه ورته راځي څوک ورته څه راوړي یاره دا به ده څنګه ګټلي وي هغه نه چې تپوس وکړي تا څنګه ګټلي دي هغه څه ګډوډي هغه هم پرېږدي یو شواروز 2 شواروزه 3 شواروزه ویس قرني رحمت الله علیه روټۍ ونه خوړه وګی شه ووته وی زه غر ته ځم که چېرته غوزان یو شی داسې پیدا کم چې زه پرې خپله لوږه دفه کم چې غر ته لاړه یو ډنډ دی د ډنډ په غاړه باندې یو بوټی ولاړ دی وی یاره دې بوټي پاڼې شلوم او د دې اوبو سره یې خورم کیدای شي چې دا حلاله وي شکي به نه وي چې څنګه یې دې پاڼې ته لاس وروړه نو هغه بوټی ورته ګویا نه شه استحي من الله ای ویسې قرني د خدای تعالی نه حیا وکړه تا خو د خدای سره وعده کړې وه چې زه به شکي نه خورم حرامو ته دې لاس واچو دی ورته وایي ولې حرامه ده وی انا شجرة یهودي زه د یهودي بوټی یم بیا ترې وګرځو دشتې طرف ته لاړه مزل کوي وږی دی لوږې اخیستی دی حلاله روزي نشي پیدا کولی یو ګډی ولیده په خوله کې ډېره ګرمه روټۍ ده وی دا ترې راخلم دا خو مالک لري دا به د هغه وي چې هغه یې څنګه پرېښوده هغه ګډي ورته مخ راتاو کو د انسان په خبرو ورسره ګویا نه شوه ای ویس قرني رحمت الله علیه که دا روټۍ واخله اوس راته جبرائیل علیه السلام راغی په خوله کې یې راکړه چې دا ویس قرني رحمت الله علیه ته ورکه د جنت نه ورته حلاله روزي حواله شوې ده معززو هغه مبارکان چې کوم دی د حب مال نه دومره هغې ځانونه ساتلي وو دومره لرې لرې به ترې نه تښتېدل زمونږ او تاسو ټوله زندگی په دې کې دا ولې چې مونږ نفس مریض دی بیمار دی مونږ د هغې د علاج کوشش نه دی کړی نو نفس تاسو هر یو ځان سره سوچ وکئ چې د دنیا مینه درغورځئ که نه ما تم تاسې تم د دا نفس بیمار دی د دې علاج وکئ علاج یې چا سره کې ډاکټر لري ډاکټران یې څوک دي د نفس د علاج ډاکټران د څلورو سلسلو پیران مبارکان دي د دې په دربارونو کې د دې علاج کیږي معززو چې کله د نفس باندې خواري شروع شي دا نفس اماره دا بیا لوامه وګرځېږي لا اقسم بالنفس اللوامه قسم خورم زه په نفس لوامه باندې دا بیا هغه نفس وي چې همیش کله د انسان یو ګناه طرف ته اراده لري دا نفس پې باندې رد کوي او ملامتیا ور باندې وایي کله چې دې مقام نه تیر شي بیا د مشایخو په صحبتونو باندې نفس د دریم مقام ته لاړ شي هغې ته ملهمه ویلی شي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها دا نفس ملهم شي دته به الهامات من عند الله کیږي کله چې د دین ووړي بیا څلورم مرتبت کې ستا نفس مطمئن وګرځېږي کله چې د نفس مطمئن شو په دغه وخت کې د اولیاو په صف کې تا اول قدم کېښودو د اولیاو صف کې دی اول قدم کېښودو که ستا نفس اماره وي لوامه وي او یا ملهمه وي په ولایت عام د مؤمنینو کې راغلی چې الله ولی المؤمنین خو ولایت خاص دې نه دې لا څکه نه ده کړې پې ورننوتی هم نه یې دې دربار ته او چې کله د نفس مطمئن وګرځېده بیا به تا نه دغه وخت کې چې کوم دی د اولیاو په صف کې اول قدم به ته کېږدي
کله چې د اول قدم کېښوده نو دې وخت کې ستا به دنیا سره ترک علاقه به وي ستا به د خداوند کریم سره بیا مینه وي او ته د هغې طرف ته به ستا روح منډې وهي ته به بیا خوب ګوري چې الوځې ته به خوب ګوري چې الوځې دا ستا د الوتل دا ستا د نفس پرواز وي بیا دغه نفس ته بیا امر داسې کېږي چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الی ربک رب طرف ته راشه علما ظاهر دا معنا کوي چې د قیامت پر ورځ به دا آواز ورته وشي علما د باطن صوفیه دا معنا کوي چې کله ته ولی شوي اول قدم د ولایت کې کېښود نفس د مطمئن وګرځېده نو دې وخت کې د خدای تعالی د خوا نه ته وغوښتلی شي چې زما په طرف باندې پرواز وکړه عروج وکړه سیر وکړه نو اول قدم ستا سیر الله شروع شي سیر الله دا مزل کېږي بیا یو وخت کې داسې راشي سیر الله بیا سیر راشي فی الله په حذف د مضاف سره فی صفات الله په حذف د مضاف سره فی معرفت صفات الله په حذف د مضافینو دا عبارت د صوفیو جوړیږي سیر فی الله او خدای په ذات کې سیر شروع شي نو خدای په ذات کې څوک مزل کولی شي اے فی صفات الله نو صفاتو کې څوک مزل کولی شي اے فی معرفت صفات الله د اله العالمین د صفاتو په معرفت کې دی به سیر کوي همیشه به مراقبه تفکر کې ناس وي بیا مشایخ مکتلی کله کله مازیګر سهار کې غلی ناستي چا سره نه غږیږي د دوی کار داوی دا معرفت صفات الله دینه پس مراقبات دی شروع کیږي د معنای د خدای فیض ته انتظار بیا مراقبه وی او پاغي کې د څه شي کوي د خدای تعالی یو صفت کې د سیر کوي الله رزاق دې څنګه رزاق دې څومره خلکو ته روزي ورکړي دا خو موږ تاسو زبانی ایمان دې زبانی هغه بیا دغه وخت کې یقین تورسیږي پار صفت باندې د الہ العالمین په ذات زموږ تاسو یقین دی کنه صفات ټول منو کنه څنګه یې منو په جواب باندې د نظر کې سخت راخه کدن نظر کې مونږ ومنل بیا به مونږ ټول اولیاء یو په وا بولو بیا د نظر کې منل سخت دی ګورې ښه زه به تاسو ته مثال درکما تاسو چې کله اللهم انا وای نستعینک دې پسې رستو چې وای تاسو ارما خستن پویترو کې وای نو نترکو نخلع من یفجرک وای کنه وای معنی صدا یا الله چې څوک بدکار دي عقیده خراب ده او عمل خراب ده هغه سره به زه ترک علاقه کومه مړی ژوندی به وسنه کومه او هغه به د ځان نه لرې کومه معنی دا ده هر پویترو کې وایو که نه وایو داسې سبا ته چې د وابي بیا جنازه یې او د وابي واده بیا ور روان یې که نه یې ور روان ورته ماخوستن کې دې څه ویلي دي سهار کې څه شی کېږي سهار کې چې د یو زناکار مړی ژوندی بیا ورځئ که نه ورځئ د سودخور مړی ژوندی بیا ورځئ که نه ورځئ خو ګورې دا زمونږ دا خبرې وعدې د خالق سره د ژبې دي د زړه نه دي زړونو نه یقین په دغه څیزونو باندې وساتئ زړونو نه که د چا د اله العالمین په صفاتو کې دغه یو صفت چې رزاق دی دې زړه ته وغورځولو والله لازم که دی دنیا پسې ستړی شي دومره زه کله کله هدیره کې م وایم او عوامو ته م وایم زه یم ډېر د شرم خبره به دا وي دا مرغان چې دي د دې یقین په خدای تعالی زمونږ نه زیات دی نبی علیه السلام فرمایي دا متوکلین دي ماښام چې راشي نو سهار چې وځي د دې ججوري خالي وږي ماښام چې راشي شبعان ډک دی په دې یقین دی چې زما خالق ما ته روزي راکوي نو زه یې جمع کومه څه دپاره مرغۍ جمع کوي نه جمع کوي چونډخې جمع کوي نه یې جمع کوي لیوه سپی دا یو څیز نه جمع کوي د دې ټولو ولې دوی ذاکرین دي ګورې دا هر شی چې دا څه اواز کوي که نه که سپی غاپي که بل څه الفاظ او دا کارغټه غېږي دا څه چې وایي ام من شی لا یسبح بحمده دا د رب ذوالجلال په خپله ژبه کې په ذکر لګیا دي ګورې ښه دا ذکر دا ثمره ده چې تا ته به توکل راشي او چې توکل درته راغی ته دې ونې چې بې ذخیرې ساتي جموارینې کې په دې ټولو حیواناتو کې یو میږی دی چې دغه میږی خلک وایي هوښیار دی خو ډېر تمقل دی دا میږی چې کوم دی د یو کال ذخیره جمع کوي څومره ستړی دی روزۍ پسې د یو کال ذخیره جمع کوي نو ستړی دی نور ټول حیوانات نه جمع کوي بله ورځ یو ځای مې تقریر کوو مې زمونږ دومره کمزوري عقیدې او توکل دی او کمزوری یقین دی ښه په دې پوهېږو چې خالق روزي راکوي بیا ولې ځان ستړی کوې هسې نه چې د قیامت ورځ وي او دې خوا ته یو چونډه خودرئ او دې خوا کې مسلمانه ما او تا ودرئ
او رب کریم چونډخنم تپوسو کې چې تا به د شپې جمواري کوله که په ما دي یقینو چې روزي مې در کوله او تا نم تپوسو کې د چونډخنم زمونږ یقینونه کمزوري شوي چونډخنه د کارغنم کمزوري دي ایمان دې زړه ته کوس کوي دې زړه ته د خداوند کریم په هر صفت باندې د زړه نه یقین وساتئ نو دا سیر فی معرفت صفات الله شي بیا څلورم سیر چې کله تمام شي بیا سیر عن الله بالله د خدای تعالی د خوانه واپس راځي دا نفس خو بالله دې خوانه چې تلو د خدای معرفت ور سره نو هغه خوانه مع معرفت الله د اله العالمین معرفت او عرفت جوړي بیا را رواني او څلورم سیر بیا چې کینو سیر فی الاشیاء دی هغه بیا د مخلوق سره رابطه شي ورته بیا اولیاء دلته دوه قسم شي یو اهل د تکوین وګرځيږي بل اهل د ارشاد وګرځيږي اهل د ارشاد مثال د موسی علی السلام دی اهل د تکوین چې کوم دی مثال د هغه خضر علی السلام دی اهل د تکوین چې کوم دی دا لګ اولیاوی اهل د ارشاد دا ډیر اولیاوی کم چې اهل د ارشاد دي دا غوي بکار داوي چې دا غي مجلس کې به خلک په شریعت باندې برابرېږي کم چې اهل د تکوین دي دا غي کار داوي چاته دعا کړي څوک دم کړي کمزې کې چاته د باران دعا کړي وغیرہ وغیرہ پاغي وظیفو باندې لګیاوي معزز او مقصد مدار چې کله نفس د مطمئن شنو پنځمه درجه ته د نفس لاړ شي چې راضیه ده دا غي پسې شپږمه ته لاړ شي چې مرضیه ده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه دا شپږ واړه نفسونه د قران کریم نه ثابت دي او هم نفس علما وایي چې هغه نفس کامله ده هغه نفس کامله د پیغمبرانو علیهم السلام هغه ځان ته یو نفس ده معززو د دې نفسونو علاج وکي او د دې علاج چې کوم دی د مشایخو په دربار کې کیږي تاسو الحمدلله سنیان د پیرانو سره متعلق د تاسو ټولو خو تاسو کې یو کار شته دی هغه دا چې تاسو د پیرانو دربار ته راځئ او صرف دې د پاره جی دعا وکي او جی دعا وکي دې د پاره نه راځئ چې زما نفس بیمار دی بابا جی صرف تالاس کې لاس ګرما بیعت در سره کوم دا دومره دنیا چې ستا قدر کوي ولی کوي تاکي بس کمال وي بیعت در سره کوم دغه نفس علاج در نغواړم د دې به علاج کوي قادری مشایخ چشتیان صاحبان سوروردیان صاحبان د دې درې واړو طریقه دا ده چې اول په مرید باندې تزکیه د نفس شروع کوي د دوی دا کار دی په انتها کې بیا تصفیه د قلب راشي تزکیه د نفس د پاره درې معظم اصول دي قلة الكلام قلة الطعام قلة المنام چې نفس صفاکه خوراک لګ کوا خبرې لګي کوا خوب لګ کوا دا درې کارونه چې کول د نفس تزکیه خود به خود راځي ور سره او نقشبندی حضرات هغه هم دا کار کوي تصفیه د قلب او تزکیه د نفس خولټه دی هغه وایي چې اول زړه صفاکه په انتها کې به تزکیه د نفس وکړه نو مشایخ د درې طریقو نفس اول صفاکه قلب اخر کې صفاکه مشایخ د نقشبندی قلب اول صفاکه نفس رستو صفاکه پنځمه لطیفه نقشبندان سکای تا توي دی قلب کې ذکر کوه الله الله وایا دا زړه به دې درځيږي ټکان مکه الله الله به بیا وای بیا روح کې بیا سر کې بیا خفي کې بیا خفا کې بیا نفسي کې شپږم سبق ورکې نفسي کې الله الله وایا بیا قالبي کې دا نفسي او قالب د څلور عنصرونه جوړ دی څلور عنصر څلور لطائف یو قالب ورته ویل شي او دا نفسي پنځمه لطیفه دا پنځه لطیفې د عالم الخلق دی او قلب او روح او سر خفي اخفا دا د عالم الامر دی دا ځان ته لطیفې دي مشایخ د قادری شریفی چشتی سروردی اول شروع د عالم خلق نه کوي مشایخ د نقشبندی اول شروع د عالم امر نه کوي دا یو په طرز او تعلیم کې سره اختلاف دی باقی مقصد د دواړو دا دی چې صفائی د زړه راشي تزکیه د نفس راشي د ټولو طریقو د صاحبانو دغه یو مقصد دی لیکن هغه علاج کې لږ فرق دی سره په طریقو د علاج کې معززو مقصد می دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تلاوت هم خلکو ته خودلې او کړې دی حلال او حرام هم خودلې دي تزکیه د نفوس د خلکو هم کړې ده او مشایخ په امت کې چې دي صفه حفظ او تجوید کې لګیا شول او څه چې کوم دی په حلال او حرام او بیان وضاحت کې لګیا شول او څه په تزکیه د نفوس کې لګیا شول دا ټول له قدر ور دي د دې به احترام کوي قاریان بداسې نه کوي چې زه خو قران کریم تعلیم کوم زمانه پیر صاحب ته ضرورت شته او نه می مولا صاحب ته ضرورت شته دی ځکه چې مولا صاحب ته ضرورت نه نو ته خو قران کریم دې یاد کړی دی خو پوهیږي خو پېنه کا
نو لکه څنګه چې د علماو ته ضرورت دی دغه شان د قاري صاحب مشایخو ته ضرورت دی که قاریان دیم په کار د پیرانو سره تعلق وساتي علما دې داسې نه وایي چې زه خو عالم یم زما چاته څه ضرورت دی ګوره که ته ډېر هم غټ عالم شي که نه ډېر غټ مولا شي امام جامی رحمت الله علیه نه خو لوی مولا نه یې ته غټ مولا ځان ته په څه باندې وایي جامي درس کې خوشحاله 50 طالبان د تناس دي زه شری جامی درس کوم غټ علامه یم دا شری جامی چې چا لیکلي د امام جامی رحمت الله علیه هغه په خپل پیر پسې لټیږي او پیر لټی عبید الله احرار رحمت الله علیه ورته چاو خو د ور روان شي او ډیر غریب و دی په خره باندې سورو امام جامی رحمت الله علیه ډیر لوی انسان تیر شوی ښا ډیر لوی انسان تیر شوی دی امام جامی هغه انسان دی چې د یو شعر ویل یو شعر زمه جوړی برآمد جان عالم ترحم یا رسول الله ترحم یا رسول الله را باندې ورحمیږه ستا په فراق او په هجر کې د علم نه روحونه لاړل دا شعر ویلو دا شعر رسول الله مبارک الته خبر دی ښا چې زما یو عاشق ډیر د مینې شعر ویلې دی کله چې د حج ته لاړ د مدینه منورې گورنر ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغی وی دغه سړی ته ګوره دا چې راغی زما روضې ته ډایرک مرا پرېږده گورنر دا ګمانو کې چې دا به څوک ګستاخي بیا ادبه به وي په لاره کې ولاړ دی د قبا شریف چې کله امام جامی رحمت الله علیه پرې راغی دته یې وی چې تا ته اجازت نشته زولنې ورته واچولې هغه په جیلخانه کې واچو دویمه شپه ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې گورنر ته بیا راځي په خوب کې ورته وی زما د عاشق دی ولی جیل کې اچولې دی وی تاسو وی چې د مرا پرېږدئ ما وی بیا ادبه به وي وی بیا ادبه نه دی عاشق دی د مینې او محبت نه ډک یو شعر راته په عجمو کې ویلې دی چې زمه جوړې برآمد جان عالم ترحم یا رسول الله ترحم عجیب یو شعر ویلې دی داسې او که د دغې مینې او محبت سره زما روضې ته دی راغلی وی او د دغې مینې په جذباتو یې راته دغه شعر ویلی وی رسول الله مبارک گورنر د مدینې منورې ته خوب کې وایي وی زما غیرت نه برداشت کوله چې ما دته لاس ایستلی نه وی او دته مې په لاس تړې مشې نه وی کړي خو که ما لاس ایستی او ما د سره په لاس تړې مشې کولې بیا به د دنیا خلک دي که نه چا به ویلی لاس رایستی شي او چا به وی نشي رایستی او چا وی رایستلی دی او چا به وی نه دی رایستلی لوی امت کې به فتنه جوړه شوې وه ما وی دی لږ ایثار شه ایثار کا ما ته به ترانه او شعر ووایي خو مینه به یا هغومره جذباتو کې نه لږ به سوړ شوې وي که بیا ورته زه لاس ورنه کړم د غیرت خلاف به نه وي معززو دا واقعه چې ما پیش کړه دا نفحة العرب مصنف د دیوبند علماؤنا مولانا اعزاز علي دیوبندی مشهور عالم دی تاریخ المصنفین کتابی لیکلی د امام جامی سے په حالاتو کې هغه ذکر کړی دا دا بعضی ځان ته دیوبندیان وایي او وایي چې یا رسول الله ویل شرک دی دغه دیوبندی باندې د لعنت شي ګورې زمونږ استادان هم ټول دیوبندیان دي او هغه چې کم دی دا د مولانا اعزاز علي دیوبندی د امام جامی په حالاتو کې تاریخ المصنفین کې دار اخلي چې امام جامی یا رسول الله ویلیو زمه جوړی برآمد جان عالم ترحم یا رسول الله ترحم دا الفاظ ویلیو چې رسول الله مبارک دومره مینه ورسره ښودلې وه نو بعضې خلک شته چې به دې ته ناروا وایي ناپوهان دي پوهېږي نه اکابر د دیوبند دې قایل دي دا چې نوي اوس دیوبندیان ځان ته وایي نو دغه دیوبندیان نه دي دغې خلکو نه ځان وساتئ اکابرین د دیوبند چې کوم دي د هغې عقاید مشران چې کوم د اهلسنه والجماعه په عقیده باندې معزز و مقصد می دا دی چې امام جامی رحمت الله علیه سره د علم او د شان نه بیا روان دی پیر صاحب لټی عبید الله احرار رحمت الله علیه پسې لاړه عبید الله احرار صاحب ډیر مالدار او بعضې مشایخ شاهانه نظام ډیر مالدار وي چې ورغې یو ځای کې میخې ولیدي وي دا د چا دي وي دا خو د عبید الله احرار صاحب د لنګر شدو دپاره دي دې زړه کې شک راغی دا مولا شکیم ډیر وي که چا درته مولا صاحب څه ته ویل کېږي وایي شکي ته چې هره خبره کې شکي ډېر زر شک کوي که نه هره خبره کې د اعتراضي شک یې پیدا شي دا څنګه ولیدی چې دومره مال لري لږ مخکې لاړه چې مخکې لاړه هغلته یې څونه ولیدل وی دا هم د عبید الله احرار صاحب څه داسې کواټرې ولیدي وی دا خو د هغه خادمین پکې اوسېږي یو ځای کې خره ولاړو خره د خر نه کوز شو او دا خر یې پکې ورخوشي کوي دا هر څه د عبید الله احرار دی د داسې سړي نه خو مرید کېږم نه بس زما دا خر دې م د ده وي او دومره یو نیم بیتی ویل نه مردان کس کې دنیا دوست دارد هغه سړی ولی نه دی چې دنیا خوښوي دا دومره دنیا یې ولې خوښه کړې روان شي عبید الله احرار رحمت الله علیه ته قیلوله خوب باندې وده دی
هغه خوب ولید او څوک کوي چې القا ورته شوې وه دلته دی راغی ستړی شي په یو جومات کې وده شو خوب ګوري د قیامت ورځ د امام جامع صاحب خوب ګوري 4 روپۍ په ده د چا قرض فیصله چې وشوه د سره پیسې نه وي فرشتو روان کړه جهنم په خوا باندې یو نوراني سړی پاس باندې سور دی راغی فرشتو ته ما چې دومره سخاګانې کړي دي ما ته خدای تعالی د شفاعت څه برخه راکړې ده نبي علیه السلام فرمایي زما په امت کې داسې خلک دي چې د هغه یو کس په شفاعت به 80,000 کسان جنت ته ځي داسې خلک داسې اولیاء پکې دي چې د یو ولی په شفاعت به 80,000 کسان لایق د جهنم جنت ته ځي شهید څومره لوی مقام لري د څو کسانو شفاعت کوي د اولیاء خو داسې اولیاء شته دي چې هغه د 80,000 کسانو شفاعت کوي حدیث صحیح دی معزز مقصد می دا دی چې هغه په شفاعت تیرا خوشي کو ځان سے پاس سور کا امام جامع سے ورته وی تسو کی ویزو عبد الله احرار ما ډیر پخیمانه شپه خوب کی بشرا پاسه د ور روان شي التا عبد الله احرار سے پاس را سور دے سره د مریدینو چې یو ډیر خپل عالم زما مریدای تر روانو په دې دنیا باندې شکر باندې راغې مرور شوی دی چې پخلای کم اغم دی جمعه تر ورسېده د جمعه نه وروته اوس واپس معافی ته سره مخامخ ورته وی چې امام جامع صاحب کله چې تمر اورېدی او ډېر ښایسته شعر دی ویلی و شعر خو لږ ووایه راته نیم بیتې خو ووایه دی معافي غواړي صاحب عفه کوئ ما ته پته نه وه وی شعر ووایه ډېر ښایسته شعر دی خو چې پوره یې کم درته وی نه مردان کس کې دنیا دوست دارد هغه سړی نه دی چې دنیا خوښوي عبدالله احرار صاحب ورته څه وایي نه مردان کس کی دنیا دوست دارد اگر دارد برای دوست دارد هغه سړی نه دی چې دنیا خوښوي خو که د خدای تعالی د دوستانو د خرچې دپاره دنیا لري نو دا بیا څه عیب نه دی رحمان بابا څه وایي د دلبرو صدقو لری غواړم هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم معززو مقصد مې دا دی چې دا لوی علما که دیوبندیان څوک ځان ته وایي د دیوبند علما محمود قاسم نانوتوي رشید احمد ګونګوي دا د حاجي امداد الله مهاجر مکی مریدانو د دومره علم سره ولی مریدي کوي دا خلک نن دیوبندي بعضې ځان ته دیوبندیان وایي او مریدۍ ته شرک او کفر وایي نو زه حیران یم دا ستا کابرین خو خپله مریدانو که نه که بریلي حضرات څوک ځان ته وایي احمد رضا خان بریل وي هغه د چا سره بیعت کې شریک او مشایخ د بریلیت چې څومره دي هغوی چې کوم دی سلسلې چلی نو معززو مقصد مې دا دی چې الحمدلله موږ اهلسنه والجماعه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو مشایخو سره نزدېکت کوئ د دې سره صحبتونه کوئ خو داسې مه کوئ چې ځي دعا وکړو بس لاړ شي لنګر وخوره او بس ځه نه لږ برخه اخله او هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک به یې څه کانې ښایست د مور او نیا ټول عمر د بل صفت ښه خبره ده خو زه وایم داسې سړی ځان نه جوړ کړه چې ستا هم بیا څوک صفت وکړي که په پلار چې څوک نازېږي زه خو درته هوښیار نه وایم زه وایم هغه زوی دی چې پلار پرې ونازېږي یو مجلس کې چاته ووایي چې زه د فلاني پلار یم پلار پرې ونازېږي هغه څوک چې په پیر نازېږي چې زه د فلاني مرید یم کمال مې کړی زه یم دا خو ډېر کمعقل دی داسې سړی ځان نه جوړ کړه چې پیر په تا ونازېږي پیر صاحب په تا ونازېږي داسې سړی ځان نه جوړ کړه قاضي ثناء الله پاني پتی رحمت الله علیه د مرزا جان جانان مظهر رحمت الله علیه مرید دی قاضي ثناء الله پاني پتی تفسیر مظهری لیکلی دی خپل پیر صاحب ته منسوبوي تفسیر مظهری د مرزا جان جانان مظهر سے مرید دی مرزا جان جانان مظهر رحمت الله علیه ورځ فرمایي که ورځ د قیامت کې مان رب کریم تپوسو کی چې اے مرزا جان جانان مظهر تاسو خدمت کړی دی ما ته څوک راوړي دي په مریدانو کې وی زه به قاضي ثناء الله پاني پتی ورته پیش کړم چې زما مریدانو کې داسې خلک راغلي دي داسې سړی ځان نه جوړ کړي چې پیر صاحب په تا باندې فخر وکړي او دا به هله کېږي چې تا سره د زړه د صفایي غم شي او تا سره د نفس د تزکیې غم شي نو موږ او تاسو ټول بیماران یو او د دغې نفوسو علاج دپاره به ډېر زیات کوشش کوو به انشاءالله جلسو د سیاسي جلسو کې چغه وایي که نه تاسو به بیا وډ راکوئ تاسو یا درکو دروغ وعدې ورسره کوئ مونږ هغه درنه نه غواړو نفس د مریض دی زړه د خراب دی د دې نفس او د زړه د دې بیمارۍ او تا ته پته نشته چې زه دننه بیمار یم اسخا یم دغه درښایو چې دغه سخاوالی او بیمارۍ ځان نه لرې کوي کوشش وکړئ او د دې ډاکټران یوازې او یوازې مشایخ د طریقت دي کامل پیرانو سره تعلق وساتئ ډېر وخت مې ونیو
مولانا اشرف علي جان صاحب نه عفو زکه غواړم چې دا غي خپل ټیم ما تراکه وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ټول په شوق احترام سره کېنی